د قصې په شروعات کې مونږ وینو چې څه خطرناک جرم کوونکي د سمندري جهاز په ذریعه خپل وطن ته د بوتللو پلانینګ روان دي چې په دې کې یو ډیر خطرناک پارک نومي قیدي هم و چې د 13 ښځو مرګ کړی و او په دې د هډو خپاو نو په دغه دوران کې د افیسر لی سره بدتمیزي وکړي نو هغه غوسه شي او د یو لته ورکړي او د دې والو نه پس بل خو مونږ د پولیسو د هډ کوارټر وینو چې پای کې یو ډي وی نومي افیسر وي چې هغه خلکو ته د هغه د کار په باره کې خونه خای او د هغې نه پس هر یو جرم کوونکی جدا جدا کمرې ته ولېږه هلته یې یو نوکر یعنی یو ګارد مقرر کړو بیا دغه لی افیسر ټول د دغه ځای په قانون پوه کړو بیا دغه ځای کې دوه کسانو د خلاف आवाज اوچت کړو په دغه کې یو ټاون مالک هم چې ډېر غلې ناس او په دغه ځای کې څه ښځې هم وي چې په دې کې د یوې جینۍ نوم جیني وي په دغه جیني نومي جینۍ باندې د خپل خاوند او د مور پلار د قتل الزام و په ډاکټر میرا او ډاکټر میکس باندې د دیو دغه کمرو ذمہواری و دغه خطرناک قیدیان بل ځای ته وړلو خبره څه د حادثې نه کمه نه وه په دغه دوران کې د دیو سره یو ایله نومي جیم نرس هم وه چې هغې خپل سامان پیک کولو چې په دغه دوران کې ډاکټر میکس د بیګ نه د دوایانو یو ستن پټه کړه په دغه شیپ کې یو شیپ داسې هم و چې هغوی به خوراک تیارو ډاکټر میکس هغه ستن هغې ځای ته ویوړه او په هغه ځای کې لاندې د انجن په روم کې پټه کړه بل خوا ډاکټر میکس ته په دغه شیپ کې د ټولو نه د خطرناک کریمینل ایپل د ستن وهلو ډیوټي حواله شوې وه د دغه ستنو مطلب دا و چې دغه خطرناک جرمدار به ټوله لار اوده وي خو د دغه قیدي پته هیڅ چاته هم نه وه سوا د هډ کوارټر پولیس د ډیوډ نه بل خو ډیوډ څه کاغذونه ګوري چې په هغې کې هغه وویني چې دغه خطرناک قیدي ایپل مخکې په میلیټري کې و کله چې شپه شوه نو شاتر پاک د خپلې ژبې نه یو ستن او تار راویسته چې د هغې په مدد سره خپلې هتکړۍ کولاو کړي دغه ستنې بیا بل قیدي ته هم ورکړه بل خوا موږ ګورو بلې په کچن کې چې کوم باورچیان دي هغه بل څوک نه دي هم هغه د پارک کسان دي پارک اصلي کسان وجلی دي او د هغې په ځای دغه باورچیان لګولی دي چې دته پې د منصوبه مضبوطه شي بل خوا یو پولیس چې د دغه منصوبې پوه شوي نو هغه هم دیو مړ کی بیا د هغه دغه باډي په فریزر کې پټه کړه نه پس د پارک کسان لاړو په کنټرول روم کې چې کوم کسانو کوم پولیسو هغه هم وویشتل ټول د نیټورک تارونه یې کټ کړل د کنټرول روم کسان د پولیسو سره خبرې ونه کړې شي بیا هم افیسر لی ته د شیپ د ګړبړ په باره کې پته ولګېده او خپل ټول ټیم یې راغونډ کړ چې پای کې میرا نومه جینۍ هم وه کله چې دوی کنټرول روم ته راغله نو هلته پې د پارک کسانو حمله وکړه او دوی ټول وویشتل دغه ګولۍ د پارک کسانو نه د افیسر لی او د میرا نومي جینۍ چې هغې وچلولې او د پارک ټول کسان یې مړه کړل دغه دوران کې میرا د کنټرول روم یو کس ولیده چې هغه د مرګ په حالات کې او د هغه نه یې تپوس وکړو چې زه د پولیس سره رابطه څنګه وکړم نو هغه ورته وویل چې په شیپ کې لاندې یو ځیګی دی او د هغې نه ته رابطه وکړه خو پارک د ټول کسان یعنی ټول جرمداره د دغه ځای نه فارغه کړو هغوی ریا کړو په دغه دوران کې ټایم ده ته وویل چې د شیپ نه د تښتېدلو څه فایده نشته چې د په غلطۍ په وجه به ټول په مصیبت کې راګیر شي پارک د ده وانورید او دغه ټول پولیس یې وویشتل او په شیپ یې د قبضې کولو اراده وکړه خو موږ ګورو ډاکټر میکس د ډاکټر ایلیا سره په یو کمره کې ځان بند کړی وي ځکه چې هغه د پارک د لاسه مړ کېدل نه غوښتل بل خو چې پارک انجن روم ته ورغی نو په دغه ځای کې یو کس ولیده چې هغه د پولیسو لاسونه په فریج کې پټوي هغه ته دا پته نه وه چې په دغه پیپونو کې لیک دی او د هغه د وینو څاڅکي د الپهپا په مخ باندې لګي چې د هغې په وجه هغه سا پکې راشي او راپاسي بل خوا ډاکټر لی او د هغه ټیم د پارک د نیولو دپاره د هغې ځای ته لاړ شي نو کله چې هلته لاړ شي نو هلته د ډېرو پولیسو وینې وویني دی پوه شي چې ټول دشمنان تښتېدلي دي بل خوا پارک او د هغه کسان د انجن روم د سیټلایټ د ماتولو کوشش هم کوي هغې په وجه دی د خپل ټیم سره د انجن روم طرف ته روان شو هلته کې پارک د انجن روم سیټلایټ ماتولو کې لګیا و هغه ځای کې هغه کار کولو والا کسان یو په نمبر مړه کولو کله چې اخري کس مړ کولو نو د ډاکټر لی کسانو پرې حمله وکړه یو غټ جنگ شروع شو ولې بل خوا د ټولو خطرناک قیدي الپا هم رازاد شوی و هغه په دغه دوران کې انجن روم ته را رسېدلو واله و هغه الپا په سترګو ړوند خو ولیده به د ګرمۍ په وجه د هر څیز اندازه لګوله هغه به د هر څیز په بین پوهېده او بل هغه کې طاقت ډیر زیات و څنګه چې پارک الپا ولیده نو د هغه نه د بچ کېدلو کوشش یې کولو او د دغه ځای نه وتښتېدو الپا دی راونیو او د ده د سترګو د مخې د ده دغه ټول ګونډګان مړه کړلو بیا یې د پارک طرف ته ورمنډه کړه او د هغه کار هم په یو ګزار سره تمام کړو یو په لیدو سره باقي بچ شوي کسان د دغه ځای نه په منډه وتښتېدل
دیو ډیر خوښ شوي نو دیو تیز نشو تللی نو ټام د الفا د ذهن بدلولو دپاره د هغه سره په خبرو شو چې دیو وتښتي. اخر کار د الفا د راتلو نه مخکې دیو د دغه ځای نه وتښتېدل. په ډیویل افیسر د سټلایټ په ذریعه د تصویرانو کتلو کوشش کولو. اخر په شیپ کې دا څه روان دي. کله چې ورته پته ولګېده چې ټول کریمینل یعنی ټول جرم کوونکي تښتېدلي دي نو د خپو نه ځمکه وتښتېده. دته یو ډایرکټر نومي کس کال وکړو ورته ویل چې د شیپ په باره کې چې کم کسان تښتېدلي دي. د دې ناشنا کس په سینه باندې یو عجیبه شانتي نمبر وو. داسې یو نمبر د الفا په سینه هم وو. په دوران کې یو دوه د ممبرانو چې هغه د ځان بچ کولو دپاره د وړوکي بورډ استعمال وکړو. په دغه ځای کې په دیو باندې الفا راغی او دغه دواړه ډیر په بې دردۍ سره مړه کړل. بل خوا نرس ایلا دار څه په کړکۍ کې ویني چې الفا ته د دې هم د بین په ذریعه معلومه کړه چې ډاکټر میکسو دا ولید نو هغه د یاري نه په یو وړوکي دروازه بهر ووتو. دی بهر ووته نو ډاکټر لیا دی ونیوه او دی دمکاو کو چې دی دا تا څنګه انجکشن کړی و. ده ورته وویل چې ما ته پیسې میلاو شوې وي خو ما ته پته نه وه چې دی به څنګه راپاسي. ډاکټر لیا خپل ټیم ته وویل چې تاسو لاړ شئ او په یو محفوظ ځای کې کښېنئ او پخپله په هغه بچو کسانو پسې ووتو. بل خوا موږ یو قیدي وینو چې هغه په ګرځېدو د جیني کمرې ته ورشي. د هغه ځي ګارډز یې مړه کړل او جیني او د هغې نور کسان یې ریا کړل د دغې ځای نه. لږ ساعت کې دغلته الفا راغی او په دغه ټولو یو جانلیوه حمله وکړه. دغې کسانو د ځان بچ کولو دپاره یو لیپ ته وخاته چې الفا ورپسې هم روان و. هغه هم د دیو نه مخکې لیپ ته ختلی و. بل خوا ډاکټر لیا د دیو په لیدو سره د دیو مدد له ورغې د الفا نه. ولې بل خوا په دغه ځای کې لیپ په ښکته واپس روان شو ښکته لاړ او یو پکې مړ شو. د ډاکټر لیا دا مطلب و چې الفا په دغه کې مړ شو. هغې نه پس ډاکټر لیا دغه جیني نومي جنید په فریزر کې پټه کړه او پخپله د الفا مخې له ورغې. هغه د الفا نه لاس هم کټ کړه خو بیا هم د الفا طاقت په هغه ډیر او اخر کار هم دغه ډاکټر یې مړ کړو. د دې نه پس چې کله فریزر له ورغې نو جینۍ ویرېده او لاندې سملاسته د مړ کېدو ناټک یې شروع کړو. د خوشقسمتۍ نه الفا ته د فریزر د یخنۍ په وجه د دې د مرګ او ژوند پته ونه لګېده او چپ چاپ د هغه ځای نه ووتو. ټوم او نور کسان هغې کمرې ته لاړو کوم ځای چې الفا قید شوی و. هلته کې دیو ته د الفا څو کتابونه میلاو شو چې د هغې نه دیو اندازه ولګوله چې د الفا عمر ډیر زیات دی. اصل کې هغه د 1943 د وخت یو پوجي و. یودو د جاپانیز کسانو دیو نیولی او دی د یود په دغه کې بند کړی و. هغې نه پس یې په ده باندې رنګارنګ طریقې کړې وي. یو د جنگ دپاره یو خطرناک پوج تیارولو. بل خوا ډاکټر میکسو د ده په باره کې لږ نور تحقیق وکړه نو پته ورته ولګېده چې په ده کې دننه یو انساني نور طاقت هم ډیر زیات دی. هغه د یو عام انسان نه ډیر زیات تیز او طاقتور دی. دې نه پس موږ د 1943 یو کهانی وینو. په دغه کې د جاپانیز کمپنۍ دغه کسان د خپلې کامیابی تجربې خوشحالي مناوي چې په دې کې ناسا په الفا راپاسي او دغه ټول په بې دردۍ سره مړه کړي. چې د دې نه پس د پولیسو د کوارټر یو مشر او د هغه یو سپیشل ټیم د روان شي. سپیشل ټیم یو عجیبه شانتې ستنې اغوستې وي چې هغې د الفا د شکتیانو مقابله وکړي. کله چې شیپ ته ورسېدل نو د دیو ملاقات د جیني نومي جینۍ سره وشو. جیني د دیو نه مدد غوښته خو د دیو مطلب صرف د الفا مړ کول وو چې په دې لیدو سره هغې او جیني په ګولۍ وویشته او مړه یې کړه. د هغې سره یې د ټاون کسان هم مړه کړل. بیا د الفا مخې له ورغلو نو پته ولګي چې ډیوي او ټاوم یو بل د مخکې نه پیژني. ټاون په سینه هم هغسې نمبر و څنګه چې د الفا په سینه و. بل خوا موږ ته پته ولګېده چې پخوا د ډیوډ کسانو ډیر شي خلک اغوا کړو چې په هغې هر قسمه اکسپریمنټ وکړي. د هغې دغه ټول اکسپریمنټ ناکامه شوي و. په دې کې صرف یو انسان ژوندی پاتې شوی و چې د هغه نوم و ټاون. د دې دا مطلب شو چې په هغه باندې شوی اکسپریمنټ کامیاب شوی و. هغه د ډیوډ د لاسه وتی و او هغه یو نوې زندګي شروع کړې وه. بیا یې واده کړی او د هغه یو زوی هم و. کله چې ډیوډ ته پته ولګېده چې ټاون ژوندی دی نو بیا په هغه پسې لکه د سپي ورپسې شو او کله چې د هغه کور ته لاړ نو د هغه ښځه او ماشوم بچی یې مړ کړلو. د هغې په وجه ټاون ډیر خفه شو او هغه یو غټ جرمداره جوړ شو. هغه د هر څه د الفا نه بدله اخیستلو دپاره کړي چې په دغه دوران کې الفا راورسېدو او په ډیول او په ټاون په دغه ځای کې حمله وکړه. دغه ځای کې ډیوډ یو عجیبه ستن وکړه چې د هغه شوقیانې زیاتې شي او هغه د الفا مقابله وکړي. ډیر زر یې الفا ته شکست ورکړ او بیا د
ټاوم خواله ورغی هغه ته په خندا کې وویل چې څنګه مې ستا بچی وژلی و. ټاوم ډیر غوسه شو دلی دیکه ورکړه او د سمندر منځ ته یې غوځار کړ او پخپله پسې هم کوشو. په بل ورځ موږ یو ډایرکټر نومې کس وینو چې په یو هایلینډ کې هغه پخوانی ایکسپریمنټ چلوي. دغلته موږ یو ماشوم وینو. دغه ماشوم بل څوک نه بلکې د ټاون هغه زوی و. اصل کې ډیوډ دی وژلی نه و ځکه چې په ده کې د ټاون په شانتې هغه سوپر پاور و. هغه ډایرکټ دغه ماشوم د ډایرکټر خواله راوړی و دغې آیلینډ ته. دلته موږ ته پته ولګېده چې دغه ډاکټر هم د هغه پخواني جاپانیزو د ایکسپریمنټ یو حصه وه کوم کې چې ډایرکټر او الپا ته یو سوپر هیومن حصه میلاو وه. د دغه ډاکټر مطلب و په ماشومانو باندې ایکسپریمنټ کول او یو ناشنا دنیا جوړول و. خو ټاون هم د دغه سمندر نه راووته او هغه د خپل ماشوم زوی د بدل اخیستلو دپاره د ټولې دنیا سره جنګ ته تیار و.